ګرانه ځوانه، ژوند د رڼا او تیارو، خوښیو او غمونو یو داسې سمندر دی چې کله پکښې ساه اخیستل هم سخت مشکل سي. په اوسني وخت کې چې ذهني فشار، اضطراب او ناهیلي د هر ځوان په دروازه دا ټک ورکوي، موږ یوې داسې لارښوونې ته اړتیا لرو چې یوازې پر وچو نصیحتونو ولاړه نه وي، بلکې زموږ د روح تنده ماته کړي. ولې دا موضوع ستاسو لپاره مهمه ده؟ ځکه د زړه سکون دا درته ښیي چې غم د تباهۍ لپاره نه، بلکې د زړه د سپېڅلتیا لپاره راځي. ستاسو طاقت او رښتینی ځواک تاسو ته یادونه کوي چې د کائناتو خالق ستا په هر درد خبر دی او ته یوازې نه یې. دا موضوع د هغو ځوانانو دپاره ده چې غواړي له ناهیلۍ څخه د امید په طرف او له اضطراب څخه د ډاډ په طرف سفر وکړي. غم او اندېښنه کول دا نه شرعا مطلوب ده او نه هم مقصود. له تکلیف او درد څخه الله تعالی منع کړي او ویلي دي ولا تهنوا ولا تحزنوا، مه سستي کوئ او مه غم. بل ځای فرمایي ولا تحزن علیهم، پر هغو باندې غم مه کوه. لا تحزن ان الله معنا، غم مه کوه الله پاک له موږ سره دی. بل ځای فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پر دوی به نه بیره وي او نه به هم غمجن کیږي. علت د دې حزن هغه دا دی، حزن نه ښه نښه ده او نه په دې کې د زړه مصلحت دی. شیطان په دې ډېر خوشحاله کیږي چې انسان غمجن کړي او له سمې لارې یې وګرځوي، منحرف یې کړي. لکه چې وایي انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، بېشکه بد او پټ مجلسونه د شیطان د خوا څخه دي څو مؤمنان ورباندې غمجن کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې څخه منع کړی چې په درو کسانو کې دوه له دریم څخه ما سوا پټې خبرې شروع کړې، ځکه په دې هغه خفه کیږي. شریعت د مسلمان غمجنېدل نه غواړي، ځکه دا پر روح باندې بد اثر کوي. له مسلمانو د شریعت غوښتنه دا ده چې غم او خفګان ځان ته پرې نږدې، بلکې مقابله ورسره وکړي او په ښو وسیلو یې مخه ونیسي. حزن او خفګان نه مطلوب دی او نه هم مقصود او نه ګټه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه څخه پناه غوښتې او ویلي دي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، ای الله له غم، خفګان او اندېښنو څخه تا ته پناه دروړم. د تکلیف او اندېښنې تر مابین فرق دا دی چې د راتلونکي په اړه منفي فکرونه کول دا هم خفګان بلل کیږي، او د تیر وخت غم لړلې خبره یادول دا هم حزن بلل کیږي، ځکه دا دواړې خبرې انسان له مخ ته تګ څخه راګرځوي. غم چې دی هغه ژوند ویرجنوي، دا داسې یو زهرناک شی دی چې په روح کې سستي راولي، حیرت او خفګان پیدا کوي چې له هر څومره ښکلی شي سره مخ سي د ده په وجه تور درته ښکاري. د ژوند ټولې خوښۍ او خوشحالۍ په افسوس، پښیمانۍ او درد بدلیږي. خو که د انساني فطرت له تقاضا سره سم غم او خفګان رامنځته سي، نو په دعاو او په مناسبو وسیلو په کارولو یې د لرې کولو هڅه وکړئ. پر راتلو یې بنده ته ثواب ورکول کیږي، ځکه دا یو فطري شی دی چې جنت ته د تلو پر مهال به وویل سي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، حمد و ثنا او صفات دی الله پاک لره، الذي هغه ذات اذهب چې لرې کړه عنا زموږ څخه الحزن غم. نو له دې څخه معلومیږي چې په دنیا کې دوی ته غم رسېدی، ډېر داسې تکلیفونه راځي چې د انسان په وس پوره نه وي. په یو حدیث کې راځي مؤمن ته چې هر اندېښنه، تکلیف او غم رسیږي، نو الله به یې په بدل کې ګناه وبخښي. مطلب یې دا دی چې غم یو مصیبت دی، که بنده ورباندې صبر وکړي له همدې کبله به د ګناهونو کفاره وي. دا معنا یې نه ده چې غم یو ښه ځانګړتیا ده چې باید ترلاسه سي، نه، له همدې وجې باید بنده د غم طلب او دعا یې ونه کړي او نه یې عبادت وبولي، نه دا فکر ورسره پیدا سي چې شریعت ورته هڅولی یا یې حکم ورکړی یا یې غوره بللی
او یا یې عبادت ګڼلی، بلکې دا د الله پاک یو امتحان دی پر بندګانو باندې. دنیا چې دا ازمایښتي ده، هر مؤمن مسلمان باندې به داسې تکالیف راځي. د دې تکالیفو د لرې کولو دپاره باید ښې وسیلې د ښو وسیلو څخه کار واخلو، ښه دعا وکړو د ځان لپاره. همیشه بس دا دعا وایه: لا اله الا انت برحمتك استغیث، لا اله الا انت برحمتك استغیث.